دا سوال دی چې چګري صاحب محترم که یو هیله د مونږه پوره شي او دغه کامره د خلاصه کې بحث به لږ زره خوند مو کې او د اورېدونکي به دې هم ویني ما لیدلی قربان شه قدرمن شه الله مو عزت وکړه قدرمن شه مهرباني وکړه زما سوال دا ده چې قاری صاحب نه څوک باندې بد نه لګیږي دا په امریکا کې دلته اوسېږم دا خبرونه تر سوچ زه اورم دوی خوای چې دوی نوزي دلته زه دا د جو بایدن پلاس اف کنه دا بل خلک پلاس کړي او دا زه دا زما سوال دا ده چې دوی ونه وته دا تاسو امریکایان وښنئ یا دوی باندې برید کوي یا دا انفجار انتحار په خارو کې کوي یا په اردو ملي کې کوي دا یو سوال دا زما په ذهن کې دلته داسې تیریږي چې دا د طالب دا د دوی هغه ځایونه د دوی کنټرول لاندې دي هلته ولې انتحار انفجار نه کېږي دوی بمباردونه کوي دا انفجار انتحار هلته ولې نه کېږي دغه زما سوال وبخښئ نو چګري صاحب وروره اوله خبره خدا چې امریکایي اشغالګر به ووځي ان شاء الله د خاورې قاری صاحب محترم د دې چګري صاحب له سوال نه یو مهم شي ته دی فکر کوم تاسو د عام وژنې او د بمبارو د دې خبرې فیمرده کړو که نن د خوست ولایت د صفریو ولسوالۍ بختوني کلي کې صحرا ته تر 500 زیات د کمپاین د قطعي عسکر زناور دا راغلي عملیات کړي نه کور پرې دي نه څاروی پرې دي نه جومات لسې یو له مخې ورانوي خلک شهیدانوي دغه وحشت تر کله پورې بیا دلته چې رد عمل ریاکشن راځي دوی وایي وګوره عسکر وژنې افغان وژنې مسلمان وژنې لکه اوس چې چګري صاحب هم دا پوښتنه وکړه چې تاسو به څوک وژنئ دغه خوست کې وحشت څوک کوي قاری صاحب د چا تر قومندې لاندې کوي رهبري د چا په لاس کې ده بالکل مبين صاحب دی په خوست کې د کمپاین په نوم ملیشې دي امریکایي ملیشې د خوستوالو ته معلومې دي خوست کې چې څوک اوسېږي خوست میشتو ته دا بهتره معلومه ده دغه امریکایي ملیشې نه د مرکزي حکومت په د واک لاندې دي نه د خوست ولایت د ولایتي ادارې د واک لاندې دي او نه په عملیات څوک خبرېږي دوی د امریکایانو له لوري مستقیما روزل شوي د امریکایانو له لوري مستقیما دوی ته قومانده ورکول کېږي امریکایي تیارې ورسره وي په سر ډرون ګرځي دا نور تیاری په سر ګرځي او عملیات کوي دا امریکایان کلک ملاتړ کوي یعنی دا د سیاسي روزل شوی ملیشې دي وحشت کوي نو که چېرته دغه ملیشې سړی ووژني او مجاهدین ووژني نو دې ته بیا دوی افغانان وایي چې دا افغانان خپل افغانان وژني او سره د دې نه چې دغه افغان مردارول د انګریز نه اولا او غوره دي انګریزانو تاسو وګورئ د کمپاینیانو د سیاسي د ملیشو تاریخ وګورئ انګریزانو په تیر وخت کې دومره دغه امریکایانو دومره وحشت نه ده کړې لکه دوی چې وکولو د غني په دوره کې د صفرونو قطعاتو او د کمپاین چې څومره وحشت او ظلم وکولو دا امریکایانو په تیر وخت کې نه ده کړی په 14 کلونو کې امریکایانو دومره ظلم او وحشت نه ده کړی لکه په تیرو 6 کلونو کې چې د دوی روزل شوو ملیشو وکولو د دوی روزل شوي ملیشې هغه د دوی نه سخت دي د افغانانو په دشمنۍ کې د دوی نه سخت دي د اسلام په دشمنۍ کې او بل خبره ده چې اول خو چګري صاحب تاسو ویل چې چېرته امریکایان ونه وځي ستاسو رد عمل به څه وي واضح خبره ده امریکایانو ته موږ سوال نه کوو دا تړون یې موږ سره په سوال نه د لاسلیک کړی تاسو ته بهتره معلومه ده امریکایان دلته د 10 کلونو د 20 کلونو دپاره نه دي راغلي او نه دا اراده وه چې دوی به 20 کاله وروسته د خاورې نه وځي موږ مخکې په لایف کې یادونه وکوله چې امریکایانو او لویدیځوالو افغانستان تقسیم کړی و سره په خپل منځ کې د افغانستان ولایتونه یې سره ویشلي وو د هر چا خپل ځای رسېدلی و او دوی دا فکر کولو چې دا به د دوی مستعمره وي دایمي مستعمره ابدي مستعمره به وي د دوی دپاره خو د اسلامي امارت مقاومت او د ولس مقاومت دوی دې ته اړ کړل چې افغانستان خاوره پرېږدي د افغانستان نه ووځي که چېرته امریکایان نه وځي د افغانستان نه د موږ خو هماغه وجهاد مو وظیفه ده او د خپلې خاورې ازادول په موږ فرض دي د دې خاورې نه د دې اشغالګرو شړل دا د موږ وجیبه ده که چېرته په مذاکراتو ووتل ښه خبره ده که ونه وتل وسله مو په لاس کې ده سنګرونه ګرم دي
استشهادیان سوالونه زارۍ کوي الله تعالی ته چې شهادت دی الله تعالی ورکړي او بله خبره دا چې تاسو وویل چې عام افغانان نه وژل کېږي امریکایان د امریکایانو ملګري اردو کمپاین ستفرینو قطعات ملیشې د کابل ادارې ملیشې دا ټول په دې جنگ کې ښکیل دي دا جنگ دوی په مخه اخیستی ده امریکایانو که چېرته دوی د امریکایانو سره نه وای ورسره امریکایان په 2010 کال کې وتل دلته د جنگ طاقت نه لرلو خو همدا د کابل اداره ده همدا د کابل ادارې ملیشې د جنګ خوښې ملیشې دي چې په امریکایانو په لمن پسې ځوړند دي امریکایان نه پرېږدي چې ووځي د دې خاورې تاسې ولیدل په تیر یو کال کې تاسې ولیدل چې څومره زیاته لابي د دې لپاره وشوه څومره زیاته لابیګري دوی په امریکا کې وکوله د دې لپاره چې امریکایان باید د افغانستان نه ونه وځي تر دې پورې چې د حمدالله محب ښځې د افغانستان د بیت المال نه په میلیونونو ډالر په امریکا کې تقسیم کړي دي رسنیو ته یې ورکړي دي سیاستوالو ته یې ورکړي دي د دې په خاطر چې د افغانستان نه د امریکایانو د راوتلو په خلاف غږ پورته کړي تاسو ته بهتره معلومه ده تاسو هلته اوسېږئ تاسو ته وضعیت معلومیږي نو آیا دغه خلک د مرګ ډېر لایق دي که امریکایان زما باور دا ده چې امریکایان باید پرېښودل شي اول باید د دې خلکو علاج وشي دا څوک چې د اشغالګرو د پاتې کېدو سبب دي دا څوک چې د اشغالګرو د پاتې کېدو دپاره د دې خوار غریب ملت د بیت المال نه په میلیونونه ډالر مصرفوي دلته خلک د لوږې مړه کېږي او دوی میلیونونه ډالر د دې بیت المال نه وړي هلته د دې دپاره مصرفوي چې دلته د انګریزان ونه وځي د موږ د امریکایان د موږ نه ونه وځي قاری صاحب چې دلته ټول دا بالکل چګري صاحب مهرباني وکړه که څه سوال لري مې ټول فکر ټول شیان په زما ټول فکر په افغانستان کې د تلویزیونونو د میډیا ټول ګورم زه وایم چې دا تاسو که د هغه لږ کم کې دا څه ورته وایي په فارسي کې ورته وایي دا زودوز عمله کم کني دا زودوز که دا لږ کم کې تر څو چې زه د تلویزیون ګورم دا دولت والا دا ماده ده چې تاسو د نور بندیان هم خوشې کړي زه وایم که تاسو ټول یو ځای چې د امریکې بیا خپله به وځي وروره د 2.5 پاتې دي دغه وروره دا چې په تیږه هم وځي پوه شوې چګري صاحب محترم دا ډېر سولیدلی او په وخت تیر منطق ده چې که چېرته تاسو سره یو ځای شي امریکایان به ووځي یو ځای خو شو که نه هغه د حکمتیار او د حکمتیار حزب چې د هغه د حکومت سره یو ځای شو که نه د هغې سره یې په خپلو تعهداتو وفا وکړه هغې ته به یې هم ویل چې راځئ موږ تاسې به سره یو ځای شو امریکایان به ووځي ګوره محترمه امریکایان دلته د چا په خوښه نه دي راغلي نه امریکایان د چا په خوښه وځي امریکایان په بدماشۍ په زور راغلي دي په زور به وځي موږ تاسې په عراق کې ولیدل ګوره د عراق پارلمان پرېکړه وکړه چې امریکایان د موږ د خاورې نه ووځي د عراق لومړی وزیر رسما د امریکایانو نه غوښتنه وکړه چې تاسو د موږ خاوره پرېږدئ موږ تاسو ته اړتیا نه لرو ټرمپ په ډېره بېباکۍ ورته وویل چې تاسې که چېرته موږ د تاسې نه وځو تاسې به موږ ته د تېرو څومره وخت چې موږ دلته جنګ کړی دی ټول مصارف به راکوئ ګورئ تاسې د انګریزانو د امریکایانو د لویدیځوالو تاریخ وګورئ دا خلک د زور په ژبه پوهېږي دا د زور په منطق پوهېږي دا هیڅ کله نشي کېدلی او بیا ته د دې ټامیانو سره څنګه موږ د دې ټامیانو سره یو ځای شو دا ټامیان خو د امریکایانو نه ډېر مخلص دي امریکا ته نو موږ څنګه د دوی سره یو ځای کېدای شو چې امریکا دې ووځي هغه خو د امریکا وتل غواړي نه هغه وایي چې زه دلته وم امریکایي به وي زما ژوند د امریکایي سره تړلی ده زما عیش و عشرت د امریکایي سره تړلی امریکایي د ما ورور ده په امریکایي پسې دی ژاړي رقیب الله فایق د فاریاب والي د هغه په امریکایي جنرال پسې ژاړي اوښکې پسې تویوي نو ته څنګه د دې ګوډاګیانو د دې غلامانو سره یو ځای کېږي دا ممکنه ده دا امکان لري قاری صاحب تر څو چې زه خپله ګوره زما زړه هغه کې زه وایم دا غریب خلک ژوند له لاس نه ورنکړي د امریکایي دلته په امریکې کې دلته زه وایم دا خدای دا ټول هلته مردار دي لرې شي ایسته شي زه هم وایم غلی چې اوس کوم یو در پسې رانیسي او چګري صاحب ولته کوم یو راسي خبر دی وانه اوري نه چې راشي دلته خلک په امریکې کې راغله فیسبوکونه دا فیسبوک نه لري زه دلته غږېږم په قصه کې مې څه به وکړي پیدا افغانستان ته لاړ شم زه به راځم خو زه وایم دا غریب خلک مړ کېږي والله پوه شوې نو څوک غریب خلک خو هغه د قاری صاحب در تیلې په عراق کې هم وژني که
امریکایان چې تر څو دلته وي دا خلک به وژل کېږي چې کله امریکایان لاړل امنیت خپلواکي مهمه نه ده. ګوره دلته د امریکا کې ګوره امریکا ولسمشر جو بایډن و پوتین ته یې سخت مجازات به دي ولې د موږ په انتخاباتو کې د لاسوهنه کړې. ښه تا د راته دا ټومره عمر دا کدوان کېنول لاسوهنه دې کوله ته د ازادي حق لرې چاته حق نه ورکړې چې تا په انتخاباتو کې خالي لاسوهنه وکړي. هغه هم ثابت نه ده تور ده هغه ته جزا ورکړي. ته د ما په کور چاپي اچوې د ما امنیت د ما قانون وزیر ولسوال هر شی به ته راته ټاکې. ولې موږ له امریکایانو نه بېغیرته یو؟ موږ څه بنګړي اچولي دي؟ موږ د دې وطن دفاع نه شو کولی؟ موږ تر ټولې نړۍ نه د خپل وطن په خپل وطن مین خلک یو او د دې وطن له ټولو نه ښه دفاع کولی شو. امریکایان خپله ځان ته ازادي غواړي لیکن بل چاته یې نه غواړي د بل چا په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر د ګوډاګۍ وزیر د ګوډاګۍ ټامیان چېرته چې کاسشیانو په امریکا کې راخوشي کړي دي قانون دوی راته جوړوي هر شی دوی راته جوړوي. ولې موږ حق نه لرو؟ دا ته په امریکا کې اوسېږي د یو افغان په صفت امریکایي پاسپورټ دې اخیستی ته ازادي لرې. ولې زه د ازادي نه لرم؟ ولې زه د امریکایي ټانګونو شاته روان یم؟ ولې د ما په کور باندې امریکایانو د هغوی ګوډاګیان چاپه اچوي؟ ولې ما آزاد ژوند کولو ته نه پرېږدي؟ زه حق نه لرم؟ زه لکه یو امریکایي غوندې حق نه لرم چې خپل آزاد قانون داسې ولسمشر لرم چې ټول صلاحیت یې په لاس کې؟ خو نه، دلته هر څه دي زور دي. شړونګا مونږ ته وایي انتخابات را سره وکړه. ښه تا له طالب سره انتخابات وکړه خو د بي 52 په زور د طالب له کابل نه وویسته 52 هیوادونه دې ورپسې راوسته. هغه وخت دې ولې د انتخاباتو چیلنج نه ورکړه؟ ولې د امریکایانو ته نه ویلې چې پرېږدئ مونږ له طالبانو سره انتخابات کوو؟ اوس انتخابات اوس بیا ته په انتخاباتو کې په میلیاردونو ډالر مصرف کوه او ما سره به 50,000 افغانۍ نه وي. زه تا سره څنګه انتخابات وکړم؟ ته د ولسمشر اوسېږې، ته به په حق کې لوړه کړې، زه به په سپېدار ماڼۍ کې کوم. اوس به بله ډله پیدا سي طالبان هغوی به په هلمند کې لوړه کوي. دا کېدلی نه شي تر څو چې دا غلامان دا منافقانو نه وځي له افغانستان نه خلاص نه شي تر هغو پورې سوله نشته. دوی غبن کړی، جرم یې کړی، دا مجرمین دي، دا د نړیوالو حقوقو ناقضین دي، دوستم دي، وګوره محقق دي، وګوره دا ټول غلې راټول کړي دي. هغه خلک یې راټول کړي چې طالبانو یا ورته ځغلولي وو. دوباره امتحان څه ضرورت؟ ازمودن را ازمودن خطاست. دا یا ورته ازمول سوي دي. دا اوس ما جرمني ویلې زه په افغانستان کې تر 2022 فوجان پرېږدم. ورشه د دوی ریاکشن وګوره. آفرین، زنده باد، موږ در سره یو، بېغمه شئ. ستایلی ده. طالبانو څه ورته ویلي؟ ووځئ که نه وځئ موږ هم په زور باسو، دا د موږ مجبوریت ده. نو ته ووایه چې څوک آزاد دي، څوک استقلال لري؟ ټول ویاندویان راخوش شوي. هله چې جرمني به څه وکړي؟ جرمني په خپل یو غلام هیواد ده، د امریکا اټومي سرګلولې دوی ساتي، د هغوی فوج ده، پکې تر اوسه جرمني ازادي نه ده اخیستې. هغه راجګېږي په افغانستان کې فوج به ساتي. جرمنیان که غیرت لري امریکایي فوجونه د جرمني نه وباسي. د امریکا اټومي سرګلولې د تیواد اخلي، ورته ځه خپل کار دې کوه. یو غلام ملک راځي موږ ته حکومت جوړوي، موږ ته باچایي جوړوي، د موږ په ملک کې فوج به ساتي. خدای دې هغه ورځې له موږ نه اخلي. موږ الحمدلله طالب جان غوندې نعمت لرو، په دې ځان پوه کوي. ټیکټر بم به یې ګرین ویلج خو اوس هسې هم نسته، اوس مجبوره په باګرام یې ورخوشي کړو. موږ خو مجبوره یو د دې هېواد دفاع په موږ فرض ده. د مجبوریت جګړه ده دا د هوس او د مستۍ نه ده. موږ پوهېږو چې په دې کې انسانان وژل کېږي. د طالب پلو ته نښتر ځوانۍ هره ورځ د ډرون خوراک کېږي، هره ورځ په دې جګړه کې شهیدان ورکول کېږي. هغه څوک د طالب په پلوي جهاد کوي، د هر کور نه 4 او 5 شهیدان یې ورکړي دي. تاسو په دې جګړې ته هېڅ ګورئ نه، بس همدغه چې افغان وژل کېږي، صحیح ده وژل کېږي. طالب هم افغان ده. 2,000 کسان اوس په بندیخانه کې دي. خوشې که سولې تلیواله په همغه ورځ به دې ویلي چې طالبانو له امریکانو سره تړون کړی 15,000 بندیان خوشې کوي. لیکن زه افغان یم، د دې هېواد ولسمشر یم، زه ټول بندیان خوشې کوم. تا به لیدلی چې طالب ته خلکو مخ اړوه که نه چې وروره ولې ولسمشر راغله 15,000 تاله امریکانو سره تړون کړی، 2,000 هغه نور خوشې کړل. یو قدم به ته مخکې تللی وې. تا خو پنډونه ورته اچول، تا خو پټمونه اچول، تا خو د دغه صلح په وړاندې خنډ جوړېدلی. ته به له امریکانو نه یو قدم مخکې شوی وې. پارلمان د سلام مجلس به دې غوښتي، وزیران به دې راټول کړي، یو دم ایمرجنسي فیصله به دې کړې، ضرب د 24 ساعته کې د امریکان له افغانستان نه ووځي.
ته به لیدلی وي چې د ملت تا ناتل جوړوه که نه، خو ته بوتل یې سر کې د مازغه نسته، لاړې وروره د کمال خان په بند کې د ټیوټیواک خوسې که د کمال خان بند افتتاح که توربینونه پرې نسته، نور لوازم چې د دیوبند دپاره دي په نیمه کې د بند افتتاح که څه ده چې پوهېږي چې تښتې. موږ پوهېږو قاري صاحب د کمال خان د بال توربینونه نشته، هېڅ چیشم نسته، خالي لاړو ډز بټنه یې ووهله افتتاح یې وکړله. دغه ده کور د آباد مبین د خپل ملګري دي، تاسو وخت ځینې نیسم. خیر اوسئ، کور د آباد. سلام علیکم. خیر اوسه په مخه دی ښه.